انسان واړه یو انسان دی که کافر او مسلمان دی فرق یې دا رنګه عیان دی یو مؤمن بل بې ایمان دی دغه وخت آخر زمان دی چې ثابت په پاک قرآن دی پلار له زوی نه په ګریان دی مور او لور څیرې ګریوان دی ورور له وروره بېزاري شوه دغه څه رنګه انسان دی فساد دې حد کې روان دی پاک مسجد مو په ګریان دی انسان غرق ټول د جهان دی که سپین ږیری او که ځوان دی ربه رحم ته پرې وکړه دغه څه رنګ مسلمان دی نن هغه سړی انسان دی چې عمل یې په قرآن دی او کریمي په ژړا سر یم لوند په اوښکو مې ګریوان دی انسانه ته له څه یې پیدا شوی دا غرور او کبر چا ته له درکړی کبریا مو یو الله چې دی پاچا دی او کبرجن انسان په هر ځای کې تباه دی خدای د هیر قرآن د هیر نبی د هیر دی په فساد او رذالت کې د ساتیر دی دا تر کومه به ژوندون په دې دنیا وي آخري منزل د هر انسان عقبا وي وایي ډېر مو غرق دی په دنیا لږ په عقبا کې ای صاحبه اول رحم دې پر ما کړې که هر څومره د خپل ځان ته بازي ورکړې پاک الله ته به څه ځواب ته په محشر کړې هیڅ ژوندی به پاتې نشي په جهان کې رب مو کړی دا بیان دی په قرآن کې خالي نوم دی د اسلام دی په زبان کې عمل هیچا ونه نیو په پام کې او کریمي ژړا کوي و پاک سبحان ته چې به ته کړې حساب زما سره څه شان ته له توجه څخه د یو جهان مننه